له پکتیا سږ کال د 18 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د تیرو 8 میاشتو پر مهال له دغه ولایت څخه له هیواده بهر د 18 میلیونه ډالرو په ارزښت توکي صادر شوي دي. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ رئیس محمد اعظم اعظمي وایي په صادراتو کې په لومړي ځل کاغذ د منځنۍ اسیا هیوادونو او جلغوزي ایټالیا ته صادر کړي دي. د نوموړي په وینا صادراتي توکو کې وچ او تازه میوه، طبي بوټي، سبزیجات، حبوبات، د ډبرو سکاره او نور توکي شامل دي. د پکتیا سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي که څه هم سږ کال د تیر 1401 کال په پرتله صادرات له 10 تر 15 سلنې کم شوي، خو په وینا یې د سږ کال صادراتو کې د سبزیجاتو، وچې او تازه میوې سلنه د نورو کلونو په پرتله 3 برابره زیاته شوې ده. له ملتیا مو مننه کوم.